یو ډیر بد او یو ښه خبر د ملالۍ چینل یوې بلې ویډیو ته مو په سلامونو هرکلی کوم. هیله ده چې ویډیو تر پایه وګورئ. طالبانو یو ځل بیا ډیر غټ وحشت ترسره کړ. هغه دا چې وسلوالو طالبانو د روژې مبارکې میاشتې په 4مه ورځ د لوګر ولایت برکي برک ولسوالۍ د شیخ پوستې باندې برید کړی دی چې د 3 سرتیرو له شهید کولو وروسته یې د هغوی جسدونه سوځولي دي. سیمه ییزې سرچینې وایي پوسته کې ټول ټال 6 پولیس وو چې 3 د طالبانو له لوري په شهادت رسول شوي او 3 نور ټپیان دي. د یادونې وړ ده چې 2 شپې مخکې پکتیا کې هم ورته جنایت ترسره کړی و. په پوسته کې هغه وخت برید کړی و چې کله پولیس په روژه ماتي باندې بوخت وو. د امریکا سره له تړون وروسته طالبانو په افغان ځواکونو تقریبا 3000 حملې کړي دي. دوهم خبر ایرانی چارواکي وایي د 1499 کال په لومړۍ نیمایي کې به د هرات خواف ریل پټلۍ چارې بشپړې شي. د ایران د هوایي او ځمکنیو لارو مسؤلینو په ایران کې رسنیو ته ویلي دي د دغه پټلۍ 90 سلنه چارې بشپړې شوي او ټاکل شوي د روان لمریز کال په لومړۍ نیمایي کې چارې بشپړې او ګټه اخیستنې ته به وسپارل شي. دوی دغه پټلۍ د افغانستان او ایران دواړو لپاره مهمه بللې ده. د ایرانی چارواکو په خبره هرات خواف پټلۍ به افغانستان له چابهار بندر او ایران د مرکزی اسیا له هیوادونو سره ونښلوي. ایرانی مسؤلین ویلي چې دغه پټلۍ په ایران کې د پټلیو له عمومي شبکې سره نښلول شوې ده چې په دې سره به د افغانستان او ایران ترمنځ سوداګري او ترانزیت کې ګڼې نورې اسانتیاوې هم رامنځته شي. درنو لیدونکو مننه چې ویډیو تر پایه ولیدله. که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک یې کړئ. د لا ډېرو داسې ویډیوګانو د لیدلو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پوله الله مو سپارم. الله مو مل شه.